نجیبه فیض وایي د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله غواړم. په افغانستان او پاکستان کې د تلویزیونونو د پروګرام وتلې کوربنې او هنرمندې نجیبې فیض ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوسني تاوتریخوالي د دې په ژوند هم اغیزه کړې ده. د نجیبې په وینا دواړو خواو ته مینوال لري او نه غواړي چې مینوال یې د تاوتریخوالي په اساس یې له یو بل نه خفوي. هغه وایي په سیمه کې امن او سوله لیدل غواړي. نجیبې د امریکا غږ سره په خپرونه کې وویل په افغانستان کې ورته خلک ګواښونه کوي، خو وایي با وجود د دې ګواښونو د تلویزیون له لارې د خپل ولس خدمت کول غواړي. هغه وایي خپل ژوند یې خدمت ته وقف کړی دی. نجیبې ډیره موده د پاکستان د پښتو او اردو ژبو پروګرامونو کې کار کړی دی. هغه وایي چې 1.5 کال شو افغانستان ته تللی ده. هغې وویل خطرونه او ستونزې خو شته، خو د دې خطرونو مخې ته به څوک ودرېږي او که نه. نجیبه وایي بیا هم که خطرونه شته، خو افغانستان کې کار ستایل کېږي او ګڼ شمېر خلک ورته مثبت غبرګون ورکړی دی. نجیبه وایي 1.5 کال وړاندې چې افغانستان ته لاړه نو یوازې وه، اوس یې نورې نجونې هم پیدا کړي دي څوک چې د هغه په ډول کارونه کوي. د نجیبې په وینا ژوند یې د پخوا په شان نه دی. هغه وایي کله چې اوس له کوره وځي نو حتمي په بازارونو کې په ازاده ډول نشي ګرځېدلی، خو وایي د پښتنو مینې زړوره کړې ده. نجیبه وایي که څه هم د پاکستان پاسپورت نه لري، خو د خپل کار له لارې د پاکستان د خلکو زړونه ګټلي دي. نجیبه وایي افغانستان خپل هیواد دی نو افغانان خو به یې خامخا نازوي. نجیبه فیض وایي د تنقي عمر نه د پښتو ژبې په ډرامو کې کار پیل کړی و او په ژوند کې د مشق نه ډک یو اوږد سفر پروت دی.